So, اوس راځو موږ اصل کې د سٹارټ مینیو ته. سٹارټ مینیو یاد ساتئ موږ د ماوس د لارې راوستي شو او د کیبورډ د لارې راوستي شو. لکه دا سٹارټ مینیو چې کوم دا وین آی کلیک په د وینډوز 10 بټن باندې کلیک کوم کنه نو دا ما سره راتلی شي. خدا د یو څو بټن نور راتلی شي. موږ سره د وینډوز 7 کې د سٹارټ مینیو 15 شارټ کټس دي. لکه کم دي زه تاسو ته فلحال پریکټیکل وکم. یو کنټرول اسکیپ ته کنټرول اسکیپ بیا دا وینډوز کی دا اصل کې اسکیپ سره واپس ختمي کی بل وینډوز کی پلس اس ته یعنی الټ اس ته اصل کې موږ سره الټ اس ته بل سپیس بار دی او بل موږ سره انټر اصل کې دا 5 شارټ کټس دي اصل کې ډیر کچره زه وینډوز 7 تر واستل غواړم دا وینډوز 7 کې کزه د دې سوچو کما دا موږ سره اصل کې 15 شارټ کټ دي. نو په وینډوز 7 کې د سٹارټ مینیو موږ سره څو شارټ کټس دي؟ موږ سره 5 شارټ کټس دي اصل کې ډیر. یو ته موږ اصل کې کنټرول اسکیپ یو دا شارټ کټ دی کنټرول اسکیپ دا د موږ سره اصل کې بل کوم دی دا وینډوز کی دا کاری کنه وینډوز کی بل الټ پلس اس دی بل سپیس بار با پریس کړئ کیبورډ نه سپیس بار دا و پریس کی پریس فرام کیبورډ او بل چې کوم د مو سره اصل کې پریس انټر فرام کیبورډ دا اصل کې مو سره نو مطلب دا دی چې کنټرول اسکیپ ته وینډوز کی دا الټ پلس اس ته سپیس بار پریس کول دي اینڈ پریس انټر فرام کیبورډ دا مو سره اصل کې د وینډوز 7 شارټ کټس دي. یاد ساته اوس پتا سره سپیس بار کار نه کوي اصل کې ولی کار نه کوي ځکه رومبه بخامخاته ته نه کنټرول اسکیپ یو بخامخاوي علي بتا سره سپیس بار به کار کوي اصل کې ډیر یعنی دا سپیس بار او دا انټر تاسو سره ترغه پوری کار نشي کولی تر څو پر چې تا کنټرول اسکیپ تنی والی او بیا دغه نه پس سپیس بار وخه یا انټر وخه تاسو سره باغ سٹارټ مینیو اتوماتیکلی درکې ګاټ اټ نه یاد ساته په وینډوز 7 کې موږ سره اصل کې دا سٹارټ مینیو په درې حصو کې تقسیم شوی الریډي متاته ویلو د ته ریسنټلی اوپن پروګرام کالم وته ویل شي د ته کنټرول پینل یا وینډوز کالم وته ویل شي او د ته یوزر کالم وته ویل شي اصل کې ډیر بالکل لومبي نمبر اصل کې زرا اعظم دا د سرچ نه سٹارټ اخلم اصل کې ډیر لیټس سی فرام سرچ د سرچ نه بسنګا یو پروګرام ته سرچ کینو سرچ کولې شي اصل کې بالکل په مایکروسافټ وینډوز ایکس پی کې دا غټ مشکلاتو چې یو پروګرام به تا ټیک نوم بدني ول نو ورکو ابه تا ته نخلاص وصل کې لکه همغه د ترن ما سره کنه اغرن اوس نشته دی اصل کې اغرن اغاز نه ما ختم کړی دی د تمرین شته اویلیبل دی خو هغه ما سره پټ دی کم زنده کیږي اصل کې مسره ډیر هاو ټو ډو اٹ جست گو بیک رائټ کلیک پراپرټیز تراشه سٹارټ مینیو تراشه کسٹمائز تراشه او په کسٹمائز کې لاست ان کې تاسو لري رن کمانډ دا لیک نه ما سره اصل کې چې کله دا ټیک مارک آن کې دا د اوکے او دا مو کې کړی زینا نو رن کمانډ تاسو اتوماتیکلی د سٹارټ مینیو کې راشي وګورئ ما سره رن کمانډ نو کتا ته یو سویچ رن کمانډ ما سره نشته زه به کم زنه دار راوړم رائټ کلیک پراپرټیز ته براشم سٹارټ مینیو ته براشم د زنه بالکل کسٹمائز ته براشي او په کسٹمائز کې بدی زنه اصل کې سو کې دا رن کمانډ ته ټیک مارک آن کې باس so this is a very perfect method to learn it نو یاد ساته سرچ او دارن کمانډ یو کار کوي سرچ او رن کمانډ خو سرچ کې کته یو نوم غلط مرکم تعالی دی سرچ کې یو پیدا کوي او خلاصول شي لکه ځلی کوم سه فار ایگزامپل مایکروسافټ سیو ورلد دا مې تو ورکو نو کدا ز انټر کما اتوماتیکلی ماته مایکروسافټ ورلد راته راکی وګوره ټول مې لیکل اصل کې ډیر او کچره سه فار ایگزامپل کزه دا څه کارو کوم چې سٹارټ تراشم دې زنرم تا او پدې کې وتو لیکم چې سه فار ایگزامپل مایکروسافټ ورلد دا سم وتو لیکو دې ماته نشرا کوله اصل کې دا د سرچ دا سره د سرچ او د رن باره کې هغه مختلف والی دي اصل کې چې د سرچ د لارې موږ هر یو پروګرام خلاصولی شو خو د رن د لارې چې کوم د سپیلنګ دا موږ نشو کولی اصل کې ډېر داسې یو ګاټ اټ نو دا اصل کې د سرچ او د رن ترمنځ فرق دی اني پروګرام که زه ایکسل سرچ کوم بس صرف ورک وته داسې فایل انټر کا تاسو رب ډایرکټ ایکسل خلاص کیږي بٹ مجتبا یاد ساته مې بي دا سرچ تاسو رستا په کمپیوټر کارو نه کی مې بي یو بل کمپیوټر ته کې نه ماته کوم سرچ کار نه کوي نو زه په اومه غزه تر زما ته هغه
تا ته سټډي کړو ما تاسو ته سټډي ته پرې خودل کنه هم دې سٹارټ مینو کې کسٹمایز تبرا شي دې کې موږ سره یو کمانډ دی اثر کې سیور کړی دی سرچ پروګرامز اینڈ کنټرول پینل وګوره کله دا ټیک مارک ختم کړه یا سرچ آل پروګرامز بای مینیو چې کله دوه ټیک مارک دی آف کړ دا دی اوکې کړ دا دی اپلای کړ دی ځنه سٹارټ تراشه اوس ور کوم سه فار ایگزامپل ایکسل ترازما ایکسل ما سرچ کوم دی اوس نه سرچ کی راته تا دا بسوي نو آیټمز میچ یو سرچ فاوند نشته ما سره نشته اویلیبل نه دی ما سره یاد ساته نو کچره تاسو یو سرچ د سرکار نه کوي نو رائټ کلیک پراپرټیز او مغه درا شکم چې پراپرټیز کې زول اړې ما سٹارټ کسٹمایز ته براشم او په لاس اند کې ما سره سیدی اصل کې سرچ پروګرامز ان کنټرول پینل and sort all programs by menus دا ټیک مارک پز ان کم دا به اوکې کې او دا مو کې باس او سٹارټ تراشه دي ځکه ته چې هر ځل سرچینګ کې نو سرچینګ ټریپ اسانه سره کول شي and you can open that concerned program you got it no yes دا سره اصل کې د سرچ نو کو سرچ تاسو سره کار نه کوي نو زه به دغه ځای ترازم او دا ټیک مارک بیا راځم اصل کې د شټ ډاون کمانډز دا شټ ډاون ماده خطه پیږي څه کار کوي اصل کې نو د شټ ډاون مطلب دا دی چې به د ماته کمپیوټر اصل کې بندي راته کولې کی راته اف کورس ها بالکل ریسٹارٹ واپس کمپیوټر سٹارټ کی اصل کې خو یاد ساته لاگ آف څه کار کوي اصل کې بل یوزر تمام بوزي اصل کې یوزر څه شي د اته بیا ځخه اصل کې زه فلحال تاسو پر ریسٹارټ په شټ ډاون او په لاگ آف باندې به سره خبرې کوم اصل کې ډیر which is very simple یعنی مخکې ته به سٹارټ تراشه دا سي نو د شټ ډاون کیږي نه دي ځنه کمپیوټر چې کله یو کمپیوټر وایرس وي کنه نو هغه بیا دې ځنه شټ ډاون کیږي بلکې هغه بیا د بټن نه کول کیږي هغه ډېر غټ مشکل دی بالکل اعظم هارد ډیسک بیل سیکټر ختمه پیدا کوي اصل کې هارد ډیسک راته خرابي نو کو دا شټ ډاون دي ځنه کیږي لکه څنګه د شټ ډاون په معنی ته پیږي چې وای زموږ کمپیوټر ګول کی ماته ریسٹارټ مات کمپیوټر واپس ریسٹارټ کیږي نو کچره تاسو را دا کار نه کوي اصل کې کچره تاسو را شټ ډاون یا ریسٹارټ یا لاگ آف کار نه کوي نو دا غیر پرستا یو میکانیزم خو مثلا کتاب سیف کم تاسو را I will save this one and then زبراشم دا غیر طریقه بتاتا خو څنګه به کومګه رائټ په کلیک کې پر سٹاپ باندې او راځي دې ځکه نیو ته راشي چې کله نیو ته راشي بیا راشي شارټ کټ ته راشي دې ځکه او په شارټ کټ کې بسول کې شټ ډاون بولې چې کله ستا کمپیوټر نه شټ ډاون کی شټ ډاون بولې کې او بیا با سپیس وخی سپیس بیا مور کې ماینس اس پوت اور کې بیا سپیس ماینس टी بوت اور کې بیا سپیس 0 بوت اور کې اصل کې माइनस एस स्पेस माइनस टी स्पेस 0 بوت اصل کې ورکی او دا بس کې دا به نیکسٹ کې دی ځنه او دله ان نیم ورکا دا شټ ډاون داوت ورکا دی ځنه شټ ډاون او دا بس کې دا به فینیش کې دی دا سره جوړ شو رائټ کلیک کا دا اکسج اوس پر دا دی خوانه کی کنه دا سه سړم به رائټ کلیک کا ویو تراشه او دا آټو ارینج ته تخکاری کنه دا ختم کلاس اوس ګوره دا دی خوانه دی کلاس دا آیکن مزه چینج کما زم چې دا آیکن ته چینج کوم رائټ کلیک کا اور اب شې دې سره پراپرټیز ته پراپرټیز کې ورچ تراشي چینج آیکن ته راشي دیو دا دا ایرر درکی choose an icon from the list specify a different file دا اوکې کوي سره اوره زبدا turn off دا دې کنه ما سره دا اوکې کوم او دا هم دې زنه اوکې کوم سره بیا اخر کې دا شډول کوم ځکه دا ټیوټر بیا اف کوم کنه نو ته بیا پته یې سم کې ریسٹارټ په څنګه جوړه رائټ کلیک نیو تبراشي شارټ کټ تراشه اصل کې صبر کوم دې زنه شټ ډاون स्पेस माइनस आर बहुत और की आलता शेड्यूल में इसने शुरू की देखना रिस्टार्ट द आर ने शुरू की ले माइनस आर बहुत और की स्पेस माइनस टी बहुत और की टी ने मतलब टाइम दे मासरा 16 टाइम 0 टाइम जزر शेड्यूल की मात जक आगाज ना शेड्यूल की नहीं करना द नेक्स्ट कदी से की और दिल सौर का से फॉर एग्जांपल रीस्टार्ट होता और का असल के नो मतलब एनी नंबर कोई so then finish का वगैरह मात द रिस्टार्ट राइट क्लिक and then go back properties tarasha properties ki change icon tarasha da wadi zan okay kadil take o da gina baad any restart point tasawar kole she de saki any so say for example restart the paras yo bal item de saki wala kam sta choice da mukhtalif icons di restart the paras da walam da okay kam o da please ne apply ko ठीक है ना log off the paras singa company de pe yom bia shut down the shortcut tabarashi o ma qabul ke shut down
को गलत को स्मॉल को कैपिटल की खबर निश्ता स्पेस बखा मखावर के लॉग ऑफ दसन शुरू की एल सो एल बतावर का स्पेस उमका माइनस टी टाइम और सो वक्त में लॉग ऑफ का 0 टाइम कैसे क्लियर बेदा नेक्स्ट कर दीजिए ना और सो का जस्ट से लॉग ऑफ दा बतावर का असल की finish and then finish right click कर दीजिए कि properties तरह से change icon तरह से दा ओके कर दीजिए गोरे select कर दीजिए ना असल के दा so you can get back your log को तौर के या log off दा तौर का दा ओके का और दाम दीजिए ओके का असल की you got it ना जबरदस्त फिलहाल